یو پوسټر لګېدلی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر نشانې پکې ورکړی غټ قبر و د پاسه پې غلاف پروت و او ورته یې لیکلي قبر د نبي علیه السلام. دا دروغ دی. ګورې د حضور پاک د قبر نقشاړو چا سره هم نشته، حتی کې د سعودي باچا سره هم نشته، او نه د پیغمبر مبارک قبر پوخ دی. هغه په کوټه کې دننه درې قبرونه دي، یو د رسول الله مبارک، یو د حضرت ابوبکر صدیق او یو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما. کچه قبرونه دي. کوم صحابه او کوم تابعین چې رستو لیدلې دي نو کچه قبرونه او نری کاڼې پې د پاسه پراته دي او غټ دیوال ته غیر چاپېره تاو دی مضبوط او بره پې د پاسه غټ ګمبد دی. نو هغه د هغې ته چاته پته هم نه لګي، سوړه پکې نشته، د ګوتې د قچۍ ګوتې برابر سوړه پکې نشته. دا چې کوم د بار نه بادشان ورشي نو دا د دغه دیوال نه بار بیا لږ ځای دی او د هغې نه بار یو جنګله ده، نو د هغه جنګلې نه دننه ورشي خو د دیوال نه بار ولاړي. دیوال کې دننه د ګوتې برابر سوري نشته. هېڅ چاته هم پته نشته چې د قبرونو دننه مبارکو څه پوزیشن دی. نو پیغمبر مبارک خو د پوخ قبر نه منع کړی ده، هغه خو په قبر د ګمبد جوړولو نه منع کړی ده. که ته وایې چې دا ګمبد ولې جوړ دی نو دا د پیغمبر مبارک د قبر نه وروستو په ابادي نه ده شوې، د مخکې نه په کوټه کې دفن دی. دا نه چې ګنې د قبر د پاسه یې کوټه جوړه کړې ده، هغه د عایشې بیبي کوټه کې دفن دی. نو د مخکې نه کوټه وه، په قبر کوټه نه ده جوړه، د مخکې نه کوټه وه، هغې کې دفن دی. اوله ابو بکر صدیق او فرمایل وی پیغمبر د حضور پاک نو ریدلی چې الله پاک د پیغمبر د پاره کم دی نه 100 باسی دی ولا خوخ کړي هم دلته به دفن کو. نو مخکې نه په کوټه مخکې نه موجود وه، رستو په کوټه نه ده جوړه. او ګمبد خو په رستو د ترکو زمانه کې جوړ شوی دی، د صحابو زمانه کې ګمبد نو، د تابعینو زمانه کې ګمبد نو. دا په رستو د ترکو یو بادشاه تیر شوی دی ګمبد جوړ کو، صرف په دې خیال چې ګمبد باندې اوبه نه ودرېږي، اوبه به ترې نیغې ساسي لکه نور چت باندې خو اوبه ودرېږي. دا خو اوس پاخه چتونه راغلي، هغه زمانه کې دا پاخه چتونه نو په ګمبد اوبه نه ودرېږي. او دې دپاره چې د لرې ځای نه نمایانې او ښکاري چې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه روضه. نو یو دغه تصویرونه که دا هم چا کوي چې دا د حضور کقه هسې تاسو نه تپوس کوم چې دا قبر دا فوټو د بل چا دی، دا خو د حضور پاک نه ښکاره خبره ده، او د بل چا دی او ته وایې دا د رسول الله مبارک قبر دی. نو بل یو عام سړي ته د پیغمبر نسبت کې د قبر لاندې بل څوک پروت دی او ته وایې دا د حضور پاک قبر دی لاندې حضور پاک پروت دی. نو امتي ته پیغمبر ویل څونه لوی جرم او ګناه. نو دا بالکل دا تصویرونه په کور کې مه ساتئ، دا د ګناه تصویرونه دي. بهر کې زه خو واقعاتو کې ته مسایل هم بیانوم ورسره.